د اګریکلچر په حواله سره به څه چې دغه انډستری په حکومت څنګه راوچته ټوریزم خو زموږ ځکه تباره چې دلته یوازې انفراستراکچر نه دی، دلته کې میلیټنسي راغلی ده، دلته کې د سوچ سمجھي سکیم تحت مختلف وخت کې دا شوشي پرېښودل کېږي چې دلته حالات خراب دي. انفراستراکچر هم قصدنه بدن جوړوي نه څوک، د کالام روډونه تاسو وګورئ، سیلابونه راغلي دي، ډیزاسټرز راغلي دي، د هغې د وجې نه زموږ انفراستراکچر تباه شوی دی. نو عام خلک د پاکستان کمیونټي هم دلته نه راځي، اوس پخوا به انټرنیشنل کمیونټي دلته راتله ټورز دپاره، نو دلته پیسې نه راځي. بل اګریکلچر زموږ ځکه تباه دی چې یو خو دلته لینډ هولډینګ کم دی، د خلکو فی کس د ځمکې هولډینګ چې دی ځمکې ساتل هغه ډېر کم دي. زموږ سره یا غرونه دي یا سیند دی، نو لینډ هولډینګ هم کم دی. د هغې سره سره د خلکو پیداوار چې دی پر یونټ هغه ډېر زیات کم دی، یعنې پر کنال پر جریب او د کلایمیټ چینج د وجې نه دا چې کوم بې موسمه بارانونه راځي د هغې هم یو ډېر لوی اثر دی، په دې کې تباهیانې وشوې، سیلابونه رالل. دلته کې موږ په ریموټ ایریاز کې یو، ډېر په لرې علاقه کې یو، دلته انپوټس چې رارسي مطلب تخمونه شو، سرې شوې یا نور پیسټیسایډ شو، نور انپوټس شو، د هغه موږ ته ډېر په ګران قیمت پرېوځي. دلته کې د خلکو سره ګډ اګریکلچر پریکټیسز چې ورته موږ وایو، یعنې د خلکو سره هغه سکلز نشته چې هغه ښه اګریکلچر پریکټیسز وکړي او ښه پیداوار والي، نو هغه هم کمی دی. د دې وجې نه حکومت دې طرف ته اړو توجه نه کوي. بل بنیادي خبره د حکومت په بحاف دا ده چې دلته په اګریکلچر لینډ باندې روزانه په بنیاد باندې نوي هاوسینګ سکیمونه شروع کېږي. په تیار باغ کې د هر سړي خپله مرضي ده هغه نښې ولګوي او پلاټ پر یې فروخت او هغه په ګران قیمت باندې په کورونو دپاره خرڅوي. نو د حکومت هم څه ګرفت نشته په دې حواله باندې، نه څه پالیسي شته. د دې وجې نه دې لپاره سټرکټ پالیسي پکار ده د اګریکلچر لینډ ریزرویشنز او د کنزرویشن دپاره چې اګریکلچر لینډ بچ کړی شي او دلته اګریکلچر له وده ورکړی شي، نو زموږ د خلکو پیداوار به هم ښه شي او د هغې سره سره به چونکې باغات که دلته وي نو ټوریزم به هم بحالي، خلک د باغاتو لیدو راځي، د دیوالونو او د شټلو لیدو څوک دلته نه راځي. دا دوه شیونه ډېر اهم دي د سوات د انکم د زیاتولو لپاره. خبرې وکړې نو فارسټ پاتې شو او فارسټ زموږ ډېر په بېدردۍ سره د هغې کټایي شروع ده، خاص کر د 2007-8 نه پس چې کله دلته میلیټنسي راله اپریشنز وشو، زموږ دا یو یره ده چې دلته د ځنګلونو هم باقاعده سوچ سمجھي سکیم تحت کټاویږي او دلته لرګي ډېر په بې تحاشه انداز کې کټ کېږي او په ټرکونو په حساب سره په روزانه بنیاد باندې دا وځي. او ځنګلونه هم ډېر اهم دي ټوریزم دپاره. ځنګلونه زموږ د غرونو ښکلا ده او د دې مونسون یا د کلایمیټک چینج چې ما تاسو ته خبره وکړه د موسمیاتي تبدیلي، د هغې بنیادي وجه هم دا ده یوه چې موږ ځنګلونه خپل کټ کړه او نور به ونې لګي نه، د دې وجې نه زموږ په موسمیاتو باندې ډېر بد اثر دی او د سیلابونو وجه هم د خرابوي.